السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه وکولای شو چې خپل سی ډرایو چې کله ډک شوی، مثال ما د کمپیوټر سی ډرایو دا ډک شوی، چې څنګه کولی شو چې دا پراخه کړو، یعنې نور سپیس، نور ځای د یو بل ډرایو یا ډي ته دلته یا هم د دې څخه را انتقال کړو دې سی ډرایو ته. دا چې ما خپله د مشکل سره مخ یم، ډېر پټې اپلیکیشنونه ما استعمال کړل، لکه پارټیشن یوزر، میني پارټیشن یوزر، د کوم پلانکی هغوی هېڅ کار ونه کړ. نو بیا ما یو بل سافټویر پیدا کړ چې هغه د EaseUS په نامه سره د دې اپلیکیشن کار وکړ او دا اپلیکیشن کار کوي. EaseUS Partition Master چې کوم سافټویر دی، د لینک لاندې په ډسکرپشن کې ما درکړی دی، تاسو به دا را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا را ډاونلوډ کړئ دې سافټویر سره دا سافټویر چې تاسو خلاص کړئ او کله مو انسټال کړ، دې سره دا کریک دا هم راځي چې کله تاسو بیا دغه عملیه باندې سرته رسوئ، نو بیا دلته د یو هغه کوم لیسنس چې د هغه دلته جنریټ کوي، د دې په مرسته سره به تاسو هغه لیسنس ورکوئ. راځو چې څنګه دا کار کوي. راځو EaseUS Partition Master چې کوم سافټویر دی دا خلاصوو. نو کله چې مو دا خلاص کړ دوستانو، زما سی ډرایو کې ډېر کم سایز ده. نو راځو دلته چې د کم ډرایو څخه زه غواړم چې دا سپیس ورته اضافه کړم دې خپل سی ډرایو ته، نو زه به په همغه یوه باندې رایټ کلیک وکړم. مثال زه غواړم د دې ډي ډرایو څخه زه سپیس اضافه کړم سی ډرایو، نو راځم په دې باندې رایټ کلیک کوم، ریسایز اینډ موو دې باندې کلیک کوم. د هغه نه وروسته راځم په دې کې زه دلته څومره سپیس چې زه غواړم، مثال دا اوس ما سره 2 جی بي ده، زه غواړم چې 13 جی بي د دې څخه جلا کړم. نو دا مې 50 جی بي ته پرېښود، یا هغه 13 جی بي چې کوم ده هغه ما جلا کړي. زه په اوکې باندې کلیک کوم. اوکې باندې مې کلیک کړ، اوس دغه سپیس څنګه شو، دا سپیس جلا شو. اوس راځم دلته په سی ډرایو باندې رایټ کلیک کوم، دلته ریسایز اینډ موو باندې کلیک کوم. هغه مخکې 13 جی بي چې کوم ما جلا کړی و هغه دلته دغه ده، نو دغه به زه څنګه کړم، دغه به زه دې سرته ورسوم. مخکې زما سره 19 جی بي، اوس به زما سره دا د سایز یې اضافه شو د دې سی ډرایو. کله چې مې دا کار هم وکړ، بیا راځم اوکې کلیک کوم. کله چې مې اوکې کلیک کړ، نو د سی ډرایو سایز ما سره زیات شو او د ډي ډرایو د کم شو. نو راځم اوس دلته به راسو په دې اکزیکیوټ اپریشن ټو اپریشن په دې باندې به کلیک وکړو. کله چې مې په دې باندې کلیک وکړ، نو دلته ستاسو څخه د لیسنس کوډ غواړي. نو د دې لپاره چې لیسنس کوډ مو جنریټ کړو، هغه فري ټرایل یې مو استعمال کړو. نو زه راځم دلته مخکې چې ما درته وویل یو کریک فولډر و دلته په دې EaseUS Partition Master فولډر کې دغه سافټویر ده او دغه کریک دلته به تاسو په دغه اوپن کړئ. کله چې مې دا اوپن کړ، دغه کیجن ډاټ اکزي دا به رن کړئ. کله چې مې دا رن کړ، دلته به تاسو په جنریټ باندې کلیک وکړئ. جنریټ باندې مې کلیک وکړ، دغه کوډ به څنګه شي جنریټ به شي. دا را کاپي کومه زه، راځم دلته په هغه سافټویر کې چې کوم لیسنس کوډ ده دلته یې زه پیسټ کوم. اکټیویټ کلیک کوم. کله چې مې اکټیویټ کلیک کړ، دی ماته یو مشین کوډ راکوي. دغه مشین کوډ زه را کاپي کوم او راځم بیرته دلته کیجن ته چې دلته راغلم، په دغه مشین کوډ چې کوم ده په دې ځای کې زه پیسټ کوم. کله چې مې دا پیسټ کړئ، نو د ماته دغه کوډ بل جنریټ کړي، اکټیویشن کوډ. دغه اکټیویشن کوډ زه را کاپي کوم، راځم دلته په دې سافټویر اکټیویشن کوډ کې زه پیسټ کوم. دا مې پیسټ کړئ، اوکې کلیک کوم. کله چې مې اوکې کلیک کړ، نو زه راځم دلته اپلای باندې کلیک کوم. دی به دغه 2 کارونه سرته رسېږي. اپریشن 1 کې د ډي څخه سپیس کمیږي، په اپریشن 2 کې د سی ته سپیس زیاتېږي د ډي څخه. نو زه ورته وایم صحیح ده، اپلای یې کړه. اوس دا چې کله ته اپلای کوې باندې،
نو دا ریسټارټ کېدو ته ضرورت لري، باید د کمپیوټر ریسټارټ شي. نو دې لپاره زه یس کلیک کوم. زه په باقي ویډیو چې کومه ده هغه زه په موبایل باندې کوم. نو دوستانو کمپیوټر هم اوس ریسټارټ کېږي. کله چې کمپیوټر ریسټارټ شي نو دلته به هغه اپریشن لومړی سټارټ شي، کوم اپریشن چې مخکې ول نو هغه به سټارټ شي. کله چې اپریشن سټارټ شو نو دوستانو دا ډېر زیات وخت نیسي، دا ډېر وخت نیسي. زه ویډیو سټاپ کوم، کله چې کمپلیټ شو د هغه نه وروسته بیا ویډیو سټارټ کوم. نو دوستانو کله چې هم کمپیوټر هغه اپریشن کمپلیټ شي نو کمپیوټر خپله ریسټارټ کېږي. چې ریسټارټ شو نو زما کمپیوټر هم ریسټارټ شو. زما دلته زه اوس هغه ډرایو ګورم چې اضافه شوی که نه. مخکې 29 جی بي و او 13 جی بي مې ور اضافه کړ، 32 جی بي شو. او د دې نه مې چې 63 جی بي و 13 جی بي مې کم کړ چې 50 جی بي پاتې شو. نو دا د EaseUs Partition Master استعمال طریقه وله. نو دوستانو توجه نه مو مننه. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو.